इलेक्शन के लिए मैंने 3.5 साल जंग लड़ी है। मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ। قدرمنو دوستانو سلامونه. دا سړی نن کابل ته راغی او له یو بد نیت سره. دا هغه دی چې تل پنجابي استعمار، استبداد، فساد او د هغوی پوځ او استخباراتو د مذهب له ادرسه په سوء تعبیر سره دا رامخکې کړی دی او خپل ټول فسادونه او خپل ټولې فتنې پر دې باندې سپینوي. دی د اسلام څخه یو ډول تعریف د پاکستان لپاره، د پاکستان د نظام لپاره، د پاکستان د حالاتو لپاره لري او بل ډول تعریف د نورو لپاره لري. لکه څنګه چې ما مخکې ویلو په ټوله نړۍ کې دی مجاهدینو ته دعا کوي، ولې په پاکستان کې د هر ډول داسې حرکت چې په پاکستان کې یو سوچه او سپېڅلی اسلامي نظام وغواړي د هغې مخالف. یعنې کوم جنګ چې طالبان په افغانستان کې هغه جایز ده؟ هغه د طالبانو لخوا نه جایز ده، په دغه لحاظ سره چې دفاعي ده د طالبانو لخوا. د تاسو لپاره هم هغه جایز ده؟ زموږ لخوا هم جایز ده. که تاسو وایئ چې په افغانستان کې چې طالبان کوم جنګ کوي هغه په حقه ده، په پاکستان کې چې دا طالبان کوم جنګ کوي یا کوم سرخوږی جوړوي دوی په حقه دي که نه حقه دي؟ په پاکستان کې تمام مذهبي جماعتونه او علما کرام په دې متفق دي چې په پاکستان کې مسلح جنگ نه غواړو. لہذا په پاکستان کې چې هر څوک مسلح جنگ کوي موږ نه تاییدوو، لیکن دا ده چې د مسلې حل په مذاکراتو کې غواړو، د طاقت په استعمال کې نه. د دې له کوم دوه مخۍ نه به موږ پرده پورته دا که د پاکستان د پوځ، د پاکستان د استخباراتو او د هغوی د حکومتي ادرسونو د یو نماینده په حیث راغلی وي، بیا که دښمن وي او که بد وي او که ښه وي پروا نه کوي، را دې چې څوک ورسره خبرې کوي. خو که دی د یو جید، سپېڅلي، بېطرفه، منځګړي، مخلص، خیرخواه دیني عالم په حیث باندې راغوښتل کېږي، دا ډېره سره جفا ده. دا نه دی هغه شی. د دې د انځورونه تاسو وګورئ، د ده دا قصې د دې 40 کلو په جریان کې تاسو وګورئ. دی د هر هغه حرکت ملاتړی دی چې په افغانستان کې بالاخره ورانولو ته زمینه برابروي. که سبا یو څوک پیدا شي چې د موجوده حالت پر ضد هم وسله راواخلي او وسیله اسلام وګرځوي، نو دا سړی به د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دی نن راغلی دی د هغه مجاهدینو په ضد باندې د کابل سره خبرې کوي چې کوم په ټوله دنیا کې دی ورته هر وخت د فتح او د بری دعا کوي، خو په پاکستان کې د پاکستان پر ضد نه غواړي. حال دا چې په پاکستان کې د رښتینو علماو له آنده مطلق جهاد روان. نو په دې اساس باندې د دې سړي راته کابل ته په هیڅ صورت یو عالم په حیث نشي حاضرېدلی او توقع. موږ ته څه فکر ده چې زه به چې فلسطین باندې په غزه باندې بمبارانې کېږي او په دې کې به 22,000 بېګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او ښځې وي او میندې وي او د هغو په باره کې هم انسان کشي ده، نسل کشي ده او یو جنګي جرم ده. په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې وایي چې جریمه سبب ورنوي. انساني الفاظ وایي او د دې له دې غږ څخه هم د ده دا دوه مخي څرګندېږي چې په فلسطین او غزه کې به مسلمانان بمبارېږي، شهیدانېږي به او موږ به په کابل کې جنکو ته تعلیم غواړو او خلک وایي چې ولې په درس نه زده کوي جنکې په کابل کې. یعنې درس په کابل کې جنکو ته مه غواړئ، غټ بحران هغه دی، هغه غټ بحران دی. بیا دا سوال داسې مطرح کولی شو چې په فلسطین او غزه کې به کوچني ماشومان شهیدانېږي خو په لاهور کې به ډمې ګډېږي. د مولانا فضل الرحمن تر ګیرې لاندې به فحشا روانوي. د اسلام آباد کې به جسماني ازادي او هغه څه چې تاسې ګورئ پکې او د حجاب نه مراعاتول او هر ډول فحشا چې تاسو ګورئ تر اروپا څو قدمه مخکې ده. نو دا خبره ولې داسې نه کوي؟ که دی منافقت نه لري دا خبره ولې داسې نه کوي چې د پاکستان پوځ او حکومت او نور ادرسونه د مخاطب کړي چې په فلسطین کې به مسلمانان قتلېږي، مسلمانان به شهیدانېږي، ماشومان به شهیدانېږي، ولې په لاهور کې به ډبې ګډېږي. دی به د نواز شریف په ګوند کې د هغه تر څنګ هر ډول نخرو سازونو ته ټکې وهي. دا دلیل به هلته نه وایو. د کابل د تعلیم غوښتل د فلسطین له شهیدانو سره مرتبط کوي، ولې په پاکستان کې 90% فحشا هېڅکله بیا داسې نه بولي چې هلته خلک شهیدانېږي. دنیا کې پر مسلمانانو څه حال دی او پاکستان کې فحشا روانه ده او فحشا د هغه حکومت ملاتړ له ځان سره لري چې مولانا فضل الرحمن یې لویه برخه ده. مخلا لومړی وزیر هم پکې نه شي. دی بیا کولی شي چې هر څه وکړي. دا د دوه مخي ده. دې سړي ته هغه حیثیت مه ورکوئ. دا سړی هغه څه نشي کولی چې ترې غواړئ. دی یوازې هغه ادرس سپورټ کولی شي، ملاتړ یې کولی شي چې سبا ته یو ځل بیا د پنجاب په اشاره کابل وران غواړي.